بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، زه علم خان یم. یو ځل بیا تاسو ته په یو نوي پروګرام کې مخاطب شوم. نن په د فتح پور یون کونسل کوم چې د خوازخیل تحصیل دی، په هغه کې د فتح پور تانې حدود کې بابن نوم یو کلی دی، هلته راغلی یم. مسله دا ده چې دلته یو پخوانی جومات و چې هغه د دې ځای آبادي هم ډېره ده، خلک پکې ډېر دي، خو دلته یو جومات و، هغه به سسېده د بروزو زوړ جومات و. نو دوی ځان له یو کوشش شروع کړ، یو جومات د جومات آغاز یې وکړو. نو هغه ډېر په کوششونو او د ډېر چندو باندې مختلف قسم خلکو په هغه کې مرستې کړي دي. اوس په دې کې دا تر دې حده پورې دا راورسېد چې چت پې هم وشو. اوس چې دی باقي په دې کې ډېر کار پاتې دی. نو د هغې لپاره د دوی مالي مشکلات دي، ځکه چې دا یو غریزه او پسمانده علاقه ده، دې کې دومره خلک نشته داسې چې هغه سره زیاتې پیسې او په جومات کې ورکړي. کوم لږې لږې او دې محلې چې کوم لږ خلک دي هغه کمزوري هم دي. نو دوی دا اپیل کوي چې چا د اوسه داسې څه کېږي او د دې جومات سره مرسته وکړي او په ثواب کې برخه والي. د امیر صاحب نه به نور ډیټیل معلوموو چې دوی ته څه مشکلات دي او دا جومات کم حده پورې کمپلیټ شوی دی او څومره کار پکې پاتې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما نوم شیر زمان دی، زه د بابن اوسیدونکی یم او دا جومات زموږ ډېر ورکوټه جومات و. د قوم مشرانو په تعاون سره او د قوم کشرانو په همت سره دیو دا همت وکړو، یو روپۍ را جمع کړه او بهر ملکونو خلکو هم موږ سره ډېر تعاون وکړو. او په دې جومات کې اوس لږ شان کار پاتې دی، یخني را روانه ده. په دې کې تقریبا څه کم 200 واړه سبق وایي، ماسپښین نه بعد مدرسه ده پکې. دا مدرسې والا د پرون زه رالم نو ډېره هوا چلېده او باران هم و، چاپ چاپېره نه ټول باران دن راته. نو اهم موږ ته چې کوم دی اوس شدید ضرورت د دې کړکو دی، دا کړکۍ ولګي، ګیټونه به د مسجد باندې ولګي، بیا چې کوم دی بار سیلینګ جیپسو کار وکړی شي په دې جومات کې. او د هغې نه بعد د قالین کار دی، مخامخ د محراب دی، ټایلز دي، بهر د باترومانو ځینه دي، دا ځینه پکې لږ لږ نیمګړي دي. که کم کسان د تعاون کول غواړي نو پخپله دې موږ له دا سامانونه واخلي، پیسې دې هېڅ چا له نه ورکوي، نه دې مال له راکوي، نه دې بل یو مشر له ورکوي، خو پخپله دې راشي د جومات زیارت دې وکړي. او دا فتح پور یونین کونسل اصل بابند دا دی، اصل بابند دا دی، د بابند مسجد ده او د بابند بالکل د سکول سره خوا کې دا جومات دی او ټولې دنیا ته معلوم دی. د یو غر په سر باندې دی او یو ښه لوکیشن دی او خلک هم ډېر ښه خلک دي، خو ټول غریبانان دي، دیاړیمار دي، د 500-600 روپو نور دیو طاقت نه کېږي. د جمعې په ورځ موږ مطالبه وکړه چې دا کړکۍ لګوو، نو ټولو خلکو لکه انکار وکړو چې موږ سره خو د وړو پیسې نشته، موږ سره د غوړو پیسې نشته، موږ سره د دوی پیسې نشته، نو موږ به د جومات باندې داسې خرچه څنګه وکړو. لیکن خلک ډېر زیات دي، خو خلک ټول کمزوري دي. او بهر ملکونو هم تاسو ته پته ده چې خلکو نن سبا کارونه نشته، دغه نشته، خو که کومو کسانو څه نه څه وس کېږي نو ورونو دا جومات چې کوم دی یخني را روانه، دا جومات بندول غواړي. او زه تاسو ته یو عرض کوم چې راشئ د جومات کې پخپله تعاون وکړئ. امیر صاحب جی چې دې علاقو دا کوم تعاون چې شوی دی دا د دې خلکو په دغه شوی دی لږ که نه مناسب، دا د خلکو هم څه مناسب تاوان کړلی، خو لکه د چا 100 کې، د چا 20,000 کې، د چا 13,000 کې ده، د چا 10,000 کې، د چا 50 کې ده، د چا لاک کې ده. نو ملګرو موږ ته خو هم پته ده چې کاروبارونه هم کمزوري دي. بل په پاکستان کې جو تاسو ته پته ډېر بد حال دی، خو بیا هم داسې خلک شته چې د هغو سره هغو وس کېږي او دغه کول غواړي، د الله په کور کې یا په مدرسه کې هغه پیسې لګول غواړي. نو که هغه په خپله دې ځای ته راشي او د امیر صاحب سره ملاقات وکړي، نو یقینا دا موږ ښه په د یقین سره وایو چې د دوی دا روپۍ چې دي دا په صحیح ځای کې لګي او د دې ثواب به ورته بالکل میلاویږي او په ښه طریقه به دا روپۍ لګي. نو مهرباني وکړئ، تعاون وکړئ چې دا جمع را روان دی چې دا کړکۍ پې بندې شي. په دې کې ماشومان یې بهر هغه چې ایله سیلۍ راشي، نو دا ډېر اوچت ځای دی، نو هغه باران دننه راوړي او جمع هم را روان دی. نو که د چا د اوسه څه مناسب کېږي نو د امیر صاحب نمبر به موږ په دې سکرین باندې ورکړو، د ده سره رابطه کولی شئ. دا روپۍ چې دي ښه په سنت طریقه به لګي. موږ اوس چت ته راوختو، ډېر بهترین لوکیشن دی، مخامخ د میادم او دغه کالا مدین پورې ښکاري. خو مسله دا ده چې بس د مالي کمزوري ده. نو که تاسو تعاون وکړئ چې د دوی د جومات آباد شي، ډېر بهترین خلک دی، الله والا او تبلیغیان پکې دي. نو چې تاسو د دوی سره تعاون وکړئ چې د دوی دا جومات مکمل شي.